بدر کې کافرو ډېر بړ چړ کریسه واغشته چې بس مسلمانان ختمو، بس اخیری فیصله دغه وه او دونه جذبې سره روتي. تاریخ لیکلی دی چې 12 سردارانو د مکې مکرمې او 12 سردارانو یو سردار ټول لښکر ته 1000 کسان ټولو دوی ته به اوښان یو کس حلالو، 10 اوښان هر کس ومنل چې روزانه به زه 10 اوښان حلالو. دی کلکه نو بس چې 10 کسان نمبر به ختم شو نو خو دغه 10 ورځې جنګ نو تقریبا، خو روزانه یو ملک هغه 10 اوښان مړلي. نو دونه جذبې سره مال یې خرچ کو چې مسلمانان ختم کو. یو خو یې دا خرچه وکړه، بل دا وه چې کله شکست وخوړل او مکې مکرمې ته داسې سرښکته ټیټ سترګې لاړل نو چې د چا پلار مړو، د چا رور مړو، د چا رشته دار مړو او د مکې ټولو خلکو هغه کومه تجارتي قافله چې د ابو سفیان وه نو دوی ټول رالل ابو سفیان له. یو هغه مشر پکې پاتې، نور خو ټول ختم شوي، عتبه، شیبه، ابو جهل وغیره غون سرداران یې مړه شوي. نو ابو سفیان ته رالل وی دا څومره قافله چې ستا ده دا 1000 اوښانو 262 کیلو سونی قیمت و، 262 تقریبا صد پاسه کیلو سونې به څومره پیسې وي. دا تجارتي قافله چې دا مسلمانو رانیول او جنگ بدر باعث وګرځېده، دا قافله د دومره لوی قیمت وه. وی مونږ دا قافله نه اخلو، بس مونږ دا مال نه دی پکار، مونږ دا ټول درکړی تا ته. ابو سفیان ته وی په دې جنگي سامان واخله او بس تیاریږو بیا جنگ ته، ټول قبایل هم تیار کو، بیا مسلمانانو سره جنگ کو. هغه کروڑونه اربونه روپۍ هغه هم ابو سفیان ته حواله کړي، وی بس مسلمانانو خلاف استعمال کړه. دا دومره مال دا دوی خرچ کړ، باوجود د هغې نه شرمنده ذلیله مکې ته لاړل. دا نه ذلیله لاړل چې غږ یې نه کو. چا به تپوس وکړه هلکه څوک مړ شوي؟ خیر بشي خیر بشي، اسم نشته. غرض دا دی چې خلکو ته دا تاثر میلو نشي چې مونږ شکست خوړلی دی، د مکې خلک را باندې لعنت په وی. نو غږ به یې نه کو. څونه کسان قیدیان شوي دي، وروستو را روان دي، اسم نشته. تاسو مطمئن اوسئ را بشي چې کله تاریخ لیکلی دی وایي وروستو پته ولګېده چې دا خو دومره کسان قیدیان دي او مسلمانان فدیه غواړي چې فدیه راوړی، پیسې راوړی چې واپس یې کودته. نو دوی وی پیسې نه ورکو، لږ صبر وکړي. بیا چې دا مسلمانان دو نه وایي چې یاره دا خپل قیدیان را خلاصول غواړي او داسې خفه دي. غرض دا چې مسلمانانو ته مونږ شرمنده نه شو او مونږ داسې هغوی را باندې د خفګان ګمان ونه کړي. نو وی پرېږدی چې وي ورسره لا قیدیان، پیسې زر نه ورکو. یعنې ځان یې بیا هم لوی حسابو کافر دي. الله په دې دنیا هم ذلیله کړل. دې آیاتونو کې الله پاک د دې دنیا ذلت هم بیانوي چې دا دومره مال یې خرج